سره شریکوما د پاکستان په عدلیه باندې مې لیکلی دی چې دلته رښتیا ګران دي صاحبه په پیسو خرڅېږي، دلته عزت ډېر ارزان شوی په ټکو خرڅېږي او دا عدالت دی. دلته جج هم په پیسه پوهېږي، په یو تصویر د جنا ټوله کابینه پوهېږي. دا عدالت دی، دلته جج هم په پیسه پوهېږي، په یو تصویر د جنا ټوله کابینه پوهېږي. دلته هوا چې راولي ورته موټر به کوي، دلته قانون څخه غټ په غټه صاف به وایي او بې ایمانه حرامخور کنسر جناب به وایي. دلته قانون سره غټ په غټه صاف به وایي او بې ایمانه حرامخور کنسر جناب به وایي. دلته تاریخ په څو روپو باندې ریډر بدلوي، په څو روپو باندې رښتیا او دروغ زر بدلوي. نو دلته انصاف نشته دی، دا ګمان بې ځایه به وي. دلته انصاف له چې د کور کنډر خرڅ کړی نه وي یا چې د پښو پیزار د څو ځلې روز کړی نه وي، نو قسم په خدای که د انصاف رانه په سترګو وویني. دلته انصاف له چې د کور کنډر خرڅ کړی نه وي یا چې د پښو پیزار د څو ځلې روز کړی نه وي، نو قسم په خدای که د انصاف رانه په سترګو ولید. او دلته راتلونه مخکې کور به یې ونه کړي چې دا د پاڼو په ځای روډ ښه د زرګونو نیسي یا دې هرچې د یو مشین به د ډالرو لګوي. نو دلته قانون دا دی چې ښه نوی څادر به واخلي چې دا د پاڼو په ځای روډ، دلته قانون دا دی چې ښه نوی څادر به واخلي چې په اوږه باندې د څو دا رېږېدلی نه وي یا چې د پښو پیدار د څو ځلې روز کړی نه وي. دلته انصاف نشته دی، دا ګمان بې ځایه به وي. دلته انصاف له چې د کور کنډر خرڅ کړی نه وي یا چې د پښو پیدار د څو ځلې روز کړی نه وي، نو دلته قانون دا دی چې ښه نوی څادر به واخلي چې په اوږه باندې د څو دا رېږېدلی نه وي، نو قسم په خدای که د انصاف رانه په سترګو ولید. او دلته غریب سړی د باد د بڼې سپک صاحبه لکه په کور کلي کې رندې او کوډري به واخلو. د خان ملک سړي به دلته ملاجي کېږي، د دوی هر کار خو بې پیسو په د مجي کېږي. نو زما ملک عدلیې دغه نظام توبه، خدای یو قهر کې نازل کړي سریام توبه، چې د دې جج او کابینې به خلافونه ورک شي او د وکیلانو راپورسي او کاغذونه ورک شي. چې د دې جج او کابینې به خلافونه ورک شي، د وکیلانو راپورسي او کاغذونه ورک شي، او د هر مظلوم تپوس کې وشي، د ظالم مفتور شي، رښتیا غالب شي، دا دروغ په سمندر له وکړي. او بیا به دا ظلم شیر مظلوم لکه چیلۍ نه ماتي، بیا به زما د پښتونخوا ګلونه نه کتېږي. خو دا به څنګه کېږي، دې کار ته به څوک راځي چې دا اواز مې د قانون تر اسمبلۍ ورسي یا اشویلی چې مترر شو خدایۍ ورسي. په دې خبره ملګرتیا د مجاز څوک پکوي، د دې انصاف لپاره دغه اواز څوک پکوي.